ډاکټر صاحب ته د پروګرام کې خرکله ډیره مننه. زه ستاسو د دې تنظیم صحابه اواز ډیره شکریا ادا کوم چې زما د مات ګډ کلام مې خوښ کړی دی. نو زه به یو څو شعرونه ووایم د دې موجوده چې دا نسل د کم ځای نه راغلی دی، اوس څه نسل دی، دا د چا نه جوړ شوي دی. وی په دې مې یو څو ټکي لیکلي دي. پښتنو کې یو سړی و چې نامه د غیرت وه، یو جینۍ نومې حیا وه، ښکلې نښه د صفت وه. د دې دواړو وادو شو، ورځ شپې به تېرېدلې، د یو بل نه ملال نه وو، نه ګیلې پکې راتللې. ژوند یې ښکلې تېرولو، پکې ډېر کلونه تېر شول، ښه خوشحاله و دا دواړه، ټول غمونه ورنه هېر شول. یو پرزن ورله خدای ورکړ چې ښایسته لکه کمر و، ظاهري بدن یې روغ و، ښه په هر څه برابر و. حیا وویل غیرته نوم دې زوی لره غوریز کا، نوم ضرور ورله پکار دی، څه منظور زما تجویز کا. غرضي ته د نامه شوه. غیرت وویل حیا ته دغه نوم ورسره خوند کړي، پکې نښې ښکاري ماته. نو غرضي چې کله ځوان شو نو حیا او غیرت مړه شو. غرضي له اولاد ډیر شو، په ټول ملک خواره واره شو. دا اولاد د غرضي شو چې حیا غیرت ترې لاړو، په غرض صرف پوهېږي، د پښتو صفت ترې لاړو. په دې دهر کې ناشاده یمه پوزې له راغلې، نه اسمان ته ورختې شم، نشم دا خلک زغملی. غزل یو څو شعر وړاندې کوم چې د سپرلي تازه وږمې وې د اسمان لمنې سرې وې، د سپرلي تازه وږمې وې د اسمان لمنې سرې وې. ښکلي وخت د مازدیګرو زیړی نور په غرغره و، ښکلي وخت د مازدیګرو زیړی نور په غرغره و. زیړې سرې کنارې وې د اسمان لمنې سرې وې. شړشم سپړ دي و ګلونه هم کېدل به بارانونه، شړشم سپړ دي و ګلونه هم کېدل به بارانونه. د وریځو نه تیارې وې د اسمان لمنې سرې وې.